سلامونه او نیک هیلې خدای دې وکړي چې تاسو ټول خواږه او درنه به راته روغ و جوړ یاست. خوږو اورېدونکو، تاسو له دې وړاندې د اورونه خور د ناول شپږمه برخه اورېدلې وه. په شپږمه برخه کې تر دغه ځایه را رسېدلي وو چې له دوه وروسته ملا صاحب خپل کور ته تللی و. نجونې هم ستړې شوې وې، یوه بله کوټې نه وتله. یوازې 5-6 ښځې کوټه کې راسره پاتې شوې. دوه نجونو زه له لاسه ونیولم، د جمشید تر کوټې ورسولم، دروازه راته خلاصه کړه، کوټه کې کېنولم او دوی بیرته رانه لاړې. زه کوټه کې یوازې وم. 10-15 دقیقې انتظار نه وروسته جمشید راغی. له ستړې مشي وروسته مو 2 رکعاته د شکرانې لمونځ وکړ، دعا مو وکړه. له دعا وروسته یې زما لوري ته راوکتل، هغه له شان مسکی شو. بلې خوږو اورېدونکو، اوس پیل کوو د اورونه خور د ناول په 9مه برخه. د جمشید سره مې د ژوند پیل ډېر ښه و. زه او جمشید په خپل ژوند ډېر خوشحاله و. خو له ما او جمشید نه مسخره او خواښې ډېر خوشحاله ول. د ګډ ژوند شپې او ورځې ډېرې ښې پر مخ روانې وي. په نوي کور کې له ډېرو کړاوونو نه پامن وم. زه او مور مې د دې ورځې په ارمان و، خو افسوس چې مور مې ارماني ګور ته لاړه. زما د واده شپې او ورځې په نصیب کې نه وي. د وخت په تېرېدو سره الله پاک په ما او جمشید باندې یوه لور ولوروله چې نوم یې جمشید پرې مینه کېښوده. لکه څنګه چې نوم مینه وه، همداسې له مینې ډکه، ښایسته، خوږه، ګلرنګ او ګلورینه وه. په نیکه او نیا باندې ډېره ګرانه وه. مینه به چې له نیکه له غېږې ښکته شوه، نیا به یې په اوږو واړوله چې هغې به ښکته کړه، بیا به جمشید پورته الوزوله. یا ورځ چې جمشید بازار نه راغی، مینې ته یې نانځکه 2 کوچني موټرکي راوړل. مینه ډېره زیاته ورته خوشحاله وه. ما جمشید ته هسې په ټوک کې وویل، جمشیده مینې ته د موټر او نانځکې راوړې، ما ته د هېڅ را نه وړل. ولې؟ جمشید وخندل، په خنده یې وویل، تا ته مې هم ډالۍ راوړې، لږ وروسته به یې درکړم. په اندېښنې کې مې وویل، نه زه یې اوس غواړم چې ویې ګورم، او اوس یې راکړه. جمشید راته هېڅ ونه ویل. لومړی د مور کوټې ته لاړ، خو چې مور یې ویده ولیده، بېرته خپلې کوټې ته راستون شو. زه هم ورپسې ورغلم. ورته مې وویل، جمشیده ژر شه راته ووایه، ما ته دې څه ډالۍ راوړې ده؟ جمشید وویل، راشه چې ډالۍ دې درکړم. کله چې ورنږدې شوم، لاسونه یې رانه چارپېر کړ، په دواړو مخونو یې ښکول کړم. راته یې وویل، بس تا ته مې دا ډالۍ راوړې وه؟ ما ورته وویل، نه رښتیا به وایې؟ جمشید وویل، هو نو زه بیا تا ته دروغ وایم؟ غوسه راغله. ورته مې وویل، په خدای که دې همداسې پرېږدم. خوا کې مې د ګلونو ګلدسته ایښې وه، هغه مې راواخیسته. جمشید پوه شو چې ګزار را باندې کوي، نو مخکې له کوټې نه په منډه ووته. ما ګلدسته په خپل ځای کېښوده، ورپسې منډه مې کړه. جمشید په انګړ کې کله یوې لوري ته او کله بل لوري ته منډې وهلې. چې ښه ستړی شو، بیرته کوټې ته دننه شو. زه هم پسې ورغلم. څنګه چې زه کوټې ته ننوتم، سم دم د جمشید مور له خوبه راویښه شوه. راغله. جمشید ته وویل، څنګه مو دواړو ماشومانو غوندې منډې شروع کړې دي؟ څه خبره ده؟ مخکې له دې چې جمشید ځواب ورکړي، ما ورته وویل، مورې جمشید له بازار نه نانځکې او موټر راوړی. ما ورته ویل، ولې د ما ته څه نه دي راوړي؟ ده راته وویل، ولې نه راوړي مې دي. ما ترې وغوښتل چې راښکاره یې کړه. ورته اندېښنه مې شوه. ده راته هېڅ ونه ویل. کوټې ته لاړو. زه چې ورپسې ورغلم، بیا مې ورته وویل، څه دې راوړي دي؟ اندېښنه مې ده. ده راته وویل، راشه وایخله. چې زه ورنږدې شوم، ده رانه خبره مې له شرمه همداسې نیمګړې پرېښوده. خواښې مې راته وویل، ووایه بیا یې څه وکړ؟ څه یې درته راوړل؟ ما بیا ویل، مورې هغه د بیا هم د شرم له امله د خبرې په کولو ونه توانېدم. دې کې جمشید راټوپ کړ. اوس تکړه شه ورته ووایه، هغه مه وایه، دا ځل مې خبره بدله کړه. نه هېڅ راته نه وراوړي. خواښې مې وویل، ښه چې څه درته نه وراوړي، بیا دې دا ژبه ولې بنده کېږي؟ ومې ویل، بس مورې هسې ده رانه لاس تاو کړ، ښکلی کړم. خواښې مې وخندل او ویې ویل، ولې لورې ته له دې بله ښه ډالۍ غواړې؟ زه وشرمېدم، سترګې مې ښکته واچولې او ومې ویل، مورې ته هم له ده کمه نه یې، ته هم د ده ملاتړ کوي. خواښې مې وویل، ولې لورې ته په دې خفه شوې؟ زه په دې ویاړم، زه په دې خوشحالېږم چې الله جل جلاله دې تل ستاسې ترمنځ همداسې مینه او محبت ولري. په ژوند چیرې هم خفه مه شئ. ما ویل، نه مورې زه به ولې خفه کېږم؟ خو جمشید ګرم و چې لومړی راته وویل ډالۍ مې راوړې، وروسته چې کوټې ته ورغلم، هېڅ راته را نه وړ. موږ لا په خبرو بوخت وو چې د کور د انګړ دروازه وټکېده. جمشید ژر دروازې ته ورغی، دروازه خلاصه کړه، د باندې ورووته. د لږ ځنډ وروسته مشر وراره خیبر او جمشید یو ځای کور ته راننوتل. زه په منډه مخې ته ورغلم.
له خیبر سره مې ستړي وکړ. راته وویل اوس خو مې ته پوښتنه هم نه کوې برېښنا خورې. ما ویل ویې وروره یوه شېبه مې هم نه یې هېر کړی. زه به ستا ښېګڼې څه رقم هېرې کړم. زما خبرې لا خلاصې نه وې چې خواښې مې راته وویل برېښنا لورې ته خو کېناستې ژر پاس یو پیاله چای ورته تیار کړه. ما ویل سمه ده مورې. تیاره جوش کړې اوبه په نغرې ایښې دي په څو دقیقو کې به یې تیار کړم. ژر ژر مې چای تیار کړ. جمشید خیبر او خواښې ته مې پیالې ډکې کړې. خیبر چای ډېر په بیړه بیړه وڅښه. پاڅېده. جمشید ورته وویل ولې دې چې دومره په بیړه بیړه وڅښه؟ خیبر وویل جمشیده پلار مې راته ویلي و چې نن باید لږ وختي کور ته راشې که ور نشم بیا به راته غوسه وي. رخصت یې واخیست او لاړ. زما لور مینې او د جمشید خور وږې په انګړ کې سره لوبې کولې. جمشید له موره یو و. دوه خویندې وې چې یو واده شوې وه او بله همدا کوچنۍ وږۍ وه. د جمشید وروسته یې همدا یوه خور شوې وه چې ایله اوس د 6 کالو وه. له مینې سره یو ځای په انګړ کې لوبې کولې. جمشید پاڅېد. د وږې او مینې څنګ ته ورغی. د هغوی د لوبو ننداره یې کوله. زه او خواښې مې هم ورنږدې شو. مینې دواړه لاسونه په ځمکه ایښي وه. مینې او وږې لاسونه ډېر خیرن کړي وه. دواړه مې له لاسه ونیولې. مخ او لاسونه مې ورته ومینځل. جامې مې ورته وربدلې کړې. د کوټې د باندې د جمشید پلار مل د جمشید مور او په خپله جمشید د فراغت په اړه غږېدل چې باید څه ډول مراسم ونیسو. دوی درې واړه په خپلو کې سلا مشوره وکړه. جمشید وویل پلاره زه به اوس لاړ شم بازار ته. خیبر هم له ما سره ځي. سودا به واخلم. د فراغت په ورځ بیا ډېر مصروف یم او د سودا اخیستلو ته به بیا وزګار نشم. جمشید بازار ته په سودا اخیستلو پسې لاړ. خواښې مې کوټې ته راغله. راته یې وویل برېښنا لورې سبا د جمشید د فراغت ورځ ده. راځه چې په ګډه سره د کور صفایي وکړو. سبا به نورو کارونو ته وزګار یو. ما ورته وویل مورې ته ترې خلاص یې زه چې یم تا ته کوم ضرورت نشته. خواښې مې وویل نه لورې زه هم وزګاره یم. په همداسې ناستې به څه وکړم په ګډه به سره کار وکړو. اما او خواښې مې د کور د ټولو برخو صفایي وکړه. الله مو د ما جوړه نه وه چې جمشید او خبر دواړه راغلل. له بازار نه سودا راوړله. له ستړې مشي او پوښتنې وروسته زه پاڅېدم. چای مې برابر کړ. په ډېر خوند سره مو په ټوکو ټکالو چای وڅښه. خیبر وویل جمشیده زه به اوس لاړ شم. سبا به انشاءالله او وختي له ګلپوش موټر سره یو ځای راځم که خیر وي. له همدې ځای به یو ځای ښوونځي ته لاړ شو. خیبر مو رخصت کړ. جمشید ډېر خوشحاله و. په سبا د 12 ټولګي نه د فراغت ورځ وه. د ماسخوتن د ډوډۍ نه وروسته چای مو ډېر په خوشحالۍ سره وڅښه. ځکه د جمشید مور او پلار او زه ډېر زیات خوشحاله وو. سبا که خیر وي جمشید له 12 ټولګي نه فارغېږي. پلار له جمشید نه پوښتنه وکړه زویه د خپل فراغت په اړه د انډیوالانو خپلوان خبرې کړي دي؟ جمشید وویل پلاره بېغمه اوسه دومره انډیوالانو خپلوان مې خبرې کړي دي چې شمېر یې نشته. پلار یې وویل زویه ډېر ښه دې کړي دي. دا زما ارمان و چې ستا د فراغت په ورځ به ډېر لوی مراسم جوړوم. کله چې ساعت ته وکتل شپه نیمې ته ورنږدې شوې وه. ویې ویل نن باید د نورو ورځو په نسبت وختي ویده شو خو خبرې مو اوږدې شوې. نور باید چې ویده شو. سبا به لکه نشیان داسې زنګېږو. هېڅ کار به نشو کولی. زه او جمشید ترې پاڅېدو. دوی ته مو شپه په خیر وویل. موږ ترې خپلې کوټې ته راغلو. په بېغمه زړه ویده شو. سهار چې له خوبه را پاڅېدم د لمانځه وروسته ځان سره په فکر کې وم. افسوس مې کوه کاش چې نن مې مور ژوندی وی. کاش چې نن د جمشید د فراغت په مراسمو کې ګډون کړی وی. زه به څومره خوشحاله وی. له سترګو مې بې اختیاره اوښکې تویېدې. د مور و پلار په خیالونو کې ډوبه وم چې جمشید مې په روږه لاس کېښود. ما ټکان وخوړ. ژر ژر مې اوښکې وچې کړې. په بنده ژبه مې وویل جمشیده. ما ویل خبره مې په خوله کې جمشید وچه کړه. بس زه پوه شوم دا د څه لیونتوب شروع کړی. زړه مې وار ونه کړ. په سلګو مې ورته وویل که نن مې مور ژوندی وی څومره به خوشحاله وه. د خوشحالۍ نه به ځمکې ځای نه ورکولو. د مور هغه خبره مې هر وخت ځوروي چې ویل مې لورې دا زما ارمان دی چې ته زما په ژوندانه واده وکړې او خدای مه کړه که سبا زه نه یم او ته د دې بې درده ورونو ته پاتې شي. د غم خوړلو به د څوک نه وي. د جمشید په سترګو کې هم اوښکې ډنډ ولاړ. راته یې وویل ګوره برېښنا ستا مور و پلار ته دې الله جنتونه په نصیب کړي. زما مور و پلار دې هم له خپلې لورې کمه نه ګڼي. تر اوسه کومه خبره درته کړې وي راته ویلی شي؟ نه جمشیده داسې کومه خبره نشته. جمشید مې په خوله لاس کېښود. بس نور دې ژړا بس کړه. ژر لاړ شه. ما ته اوبه تیارې کړه چې نن خو ځان ښه سرویس کړم. د جمشید په دې خبره خندا راغله. اوښکې مې پاکې کړې. جامې او اوبه مې ورته تیارې کړې.
د لامبا وروسته سپین کالي، تور واسکټ او تور بوټان په پښو کړه. ما په جمشید کې سترګې ګنډلې وې. نن لکه هماغه د واده د اولې ورځې هلک، هماغه ښکلی پاک او سپېڅلی ښکاره کېده. کله کله به جمشید هم مخ راواړوه، غلی به مسکی شو. کله چې په آینه کې ځان ښه برابر کړ، په خندا یې راته وویل نن به د یو ځل بیا پر ځان مینه کړم. رښتیا یې وویل، نن ډېر ښکلی ښکاره کېده. په غنم رنګ مخ کې سپین غاښونه سپین ځلېدل. غنم رنګه ونه په سپین لباس تور واسکټ کې ډېره ښه معلومېده. ومې ویل بلکل همداسې ده، په دې کې شک نشته چې نن به مې بیا له سره مینه کړي. ستا د سپینو غاښونو په لیدو هغه لنډۍ را په زړه شوه چې غاښ دې په خوله کې داسې ښکاري لکه صدف چې په الوت ټومبلې وینه. جمشید وخندل. دومره صفت مه کوه، هسې نه چې له نظره مې کړي. او خبرې همداسې پاتې شوه. ځکه ټلیفون ته یې زنګ راغی، ځواب یې ورکړ. په بیړه له کور نه بهر شو. صرف همدومره یې وویل چې خیبر د باندې موټر کې انتظار دی، زه لاړم چې را باندې ناوخته دی. په تلو تلو کې بیرته بیرته راکتل. برېښنا پلار ته مې ورغږ کړه چې موټر د باندې ولاړ دی، مراسم پیل شوي، ژر ژر کوه. زه ورغلم. د جمشید پلار ته مې وویل، هغه هم په ډېره بیړه له کوره را بهر شو. زه هم دروازې ته ورغلم. درې واړه په موټر کې کېناستېدل. د ښوونځي په لور لاړه. زه او خواښه مې د مېلمنو په خدمت بوختي وو. څومره اټکل چې ما او خواښې مې کړې وه چې دومره ښځې او سړي به راسي، خو کیسه له حسابه وتلې وه، ځکه ډېر زیات راغلي وه. نن د خوشحالۍ او بله ورځ زما په ژوند کې. زه په خپل واده هم دومره خوشحاله نه وم لکه نن چې د جمشید فراغت ته خوشحاله وه. په کور کې د ماشومانو ښځو شور ډېر زیات و. ټلیفون ته مې زنګ راغی. د ټلیفون سکرین ته چې مې وکتل د جمشید نمبر و. په بیړه له شوره لږه لرې شوم. ما ویل که همدلته یې وکې کړم کېدای شي چې بیا په خبرو سمه پوهه نه شم. ټلیفون مې وکې کړ. الو ګرانه، السلام علیکم. وعلیکم سلام. موږ له ښوونځي نه راوتي یو، په لاره کې در روان یو. یو خو لار بنده ده. رښتیا له 12 ټولګي نه په 2 درجه بریالی شوم. لږ وروسته چې لاره خلاصه شي در رسېږو. سمه ده، په خیر راشي. جمشید وویل مبارکي دې ولې رانه کړه؟ دا ډول مبارکي خوند نه کوي. کله چې کور ته راشي داسې استقبال او داسې مبارکي به درکړم چې ته هم خبرې را پرې کړي. اوهو، دومره دې د ځان صفت مه راته کوه. زه به دې هم د دې خبرې سره د یو زورورې چاودنې غږ واورېدل شو. د جمشید خبرې نیمګړې پاتې شو. څو ځله مې په وارخطایۍ سره وویل الو جمشیده، و جمشیده ولې خبرې نه کوي؟ الو جمشیده اورې؟ خو چې د ټلیفون سکرین ته مې وکتل اړیکه پرې شوې وه. ټول کور ماشومانو د ښځو خبرو په سر اخیستی وه. د جمشید نمبر مې په ټلیفون کې بیا ډایل کړ. د لږ ځنډ وروسته یې ځواب راکړ. کومه شمېره چې تاسو ډایل کړې د اوس لپاره ورته لاسرسی نه کیږي، مهرباني وکړئ او وروسته په تماس کې شئ. په زړه مې لږه لړزه راغله. ژر مې د خیبر نمبر ډایل کړ. د خیبر نمبر هم بند و. خو کله چې مې د پلار نمبر ته ټلیفون وکړ زنګ یې تیر شو. د ځواب په انتظار شو. ځواب یې رانه کړ. 3-4 ځله مې ټلیفون وکړ خو یو ځل هم ځواب رانه کړ. اندېښنه مې نوره هم زیاته شوه. په منډه د خواښې خواته ورغلم چې په لویه دروازه کې ناکراره ولاړه وه. د جمشید د راتګ انتظار یې کوه. په ډک ستوني مې ورته وویل مورې اغا جمشید سلګو پسې واخیستم. بیا مې وویل جمشید راته اوس ټلیفون کړی و چې موږ در نږدې وو، لاره بنده ده. چې له همدې سره چاودنه وشوه. اوس د خیبر او جمشید د دواړو ټلیفونو بند دی او پلار مې ټلیفون ته ځواب نه راکوي. هسې خدای مکړه په دوی څه شوي نه وي. د خواښې سترګې مې له اوښکو ډکې شوي. سترګې اسمان ته پورته کړې، لاسونه یې لپه کړ. یا الله، ته مې زوی روغ و جوړ او سلامت بیرته راولي. ای خدایه، ته مو دا خوشحالي په غم مه بدلوه. مور مې هماغسې لاسونه لپه کړي وه. دعا یې کوله چې د کلي 3-4 ماشومان په منډه را ورسېدل. په نیولې غږ یې وویل ساه یې ډوبه ډوبه کېده. د جمشید مورې د مکتب نه را په دې خوا سړک باندې د خیبر په موټر باندې چاودنه وشوه. د جمشید مور یوازې دومره وویل چې یا الله ته خیر را پیښ کړي. ببر سره تورې پښې د چاودنې ځای په لور منډه کړه. زه هم شاته پسې شوم. کله چې د چاودنې ځای ته ورسېدو هر لوري ته ویر، فریاد او ژړا کېده. چا یو خوا منډې وهلې، چا بله خوا. پولیسو لاره کلا بنده کړې وه. څوک یې د چاودنې ځای ته نه پرېښوده. خو زه او د جمشید مور چاته تم نه شو. کله مو چې د خیبر په موټر سترګې ولګېدې ټول تک تور سوی وه. د جمشید مور یوه چغه کړه یا الله، دا دې په کوم امتحان کې واچولم
اگر د فضا تر اوسه ګردونو نیولې وه د اسمان لمنې سریا اوښتې وي هر لور ته د لارویو منډې تړې نارې سوریا اورېدل کېدې ژر کوئ مرسته وکړئ د خدای په خاطر داسې څوک شته چې له ما سره مرسته وکړي هر څوک د خپل ځان په ویر اخته و ناڅاپه مې د جمشید په یوې خپې نظر ولګېد پر بوټې پر مخې ور پرېوتم ای خدای دا څه وشول دا څه وینم جمشید نن څومره خوشحاله و ولې مې مبارکي ورنه کړه ای خدای دا زه دې څومره بدنصیبه پیدا کړی یم ما ته مرګ ولې نه راځي هر ځل یوازې پاتې کېږم د جمشید یوه پښه مې پیدا کړې وه د نور بدن په تلاش کې وم چې په خواښې مې سترګې ولګېدې پړ مخې په ځمکه بېهوشه پرته ده یو امبولانس موټر راغی د جمشید مور یې بېهوشه او زخمیان یې ټول ورپورته کړ زه لا هماغسې د خیبر او جمشید او د جمشید پلار مل په لټه کې وم د سوځېدلې موټر په لور مې قدمونه واخیستل د موټر سره په خوا کې ټوټې شوي جسدونه پراته ول پولیس راغلل راټول یې کړ ټول یو ځای واچول جسدونو ته چې ځیر شوم د درې واړو د بدن برخې پکې موجودې وي چغې مې کړي ای خدایه دا څه دي دا څه وینم زه خو په دې دنیا کې نور څوک نه لرم زه د چا ته پرېښودم له پېغلتوبه نیولې تر نن ورځې پورې مې خوشحاله ورځ ونه لیده اول مې پلار یوازې پرېښودم بیا مې مور رانه لاړه زه یې دې بې درده وینو څښونکو ولس ته پرېښودم اوس تاسو درې واړو سې یوازې پرېښودم ولې اخر ولې خدایه ما کومه ګناه کړې ده چې توبه پرې وباسم زه به اوس څنګه په دې دنیا کې ژوند کوم خیبره جمشیده او پلاره پاڅېږئ موږ چا ته پرېږدئ موږ خو نور سرپرست نه لرو مینه وږې به اوس څوک ساتي پاڅېږئ د خدای په خاطر پاڅېږئ که نه نور نو په ځان نه یم پوه شوي کله چې مې سترګې پرانیستې پوه شوم چې په روغتون کې یم لکه ویرېدلې هوسۍ راپورته شوم بابر او سرتور سر له روغتونه راووتم د کور په لور مې منډې وهلې د شان راپسې ډېرې چغې وشوې ودرېږه چېرته منډې وهې لږ صبر وکړه خو ما د هېڅ چا خبرې وانه ورېدې کله چې کور ته راورسېدم هر لوري ته چغې او فریادونه وه د انګړ په منځ کې 3 تابوتونه ایښي وو هغه هم دلته پولیسو راوړي وه ښځې ترې چارپیره وي ټول کور چغو او ژړا په سر اخیستې وه زه د تابوتونو خواته ورنږدې شوم د تابوتونو سرونه بند ول له پاسه پرې عکسونه د پېژندګلوۍ په خاطر ایښودل شوي وه د جمشید مور اوس په هوش راغلې وه کوټه کې ورته سیروم راځوړند وه د سیروم د خلاصېدو وروسته د باندې راغله د جمشید په تابوت ور پرېوته په چیغو چیغو یې ژړل د جنازې وخت رانږدې شوی و د خیبر پلار او ځینو نور خپلوان راغلل تابوتونه یې پورته کړه د جنازو په پورته کولو یو ځل بیا په کور کې چغو او ژړاګانو شور په سره واخیست چا به ویل یوه شېبه یې پرېږدې لا وخت شته دی یو به یې سئ ولې مې دومره ورته بیړه ده د خدای په خاطر لږ یې پرېږدئ خو هېڅ چا هم خبرو ته غوږ نه نیوه د 3 واړو جنازې د مازدیګر په 3 کیسه یې بس کړه راته یې وویل چې نوره کیسه به بیا که خیر وه بله ورځ درته وکړم خو زما د مور ټینګار به دې ته مجبوره کړه چې کیسه تر پایه موږ ته وکړي دا ځل چې تور سره تر دې ځایه د خپل ژوند کیسه وکړه یو ځل بیا په سلګو پسې واخیسته د سر پړونو باندې وخت کې وچې کړې زما زړه هم ډېر ډک ډک کېده د مور له سترګو مې وخت کې روانې وي ما ډېر په خوارۍ سره ځان کنټرول کړی وه ښځه څو دقیقې همداسې غلې وه څه یې نه ویل زما د صبر کاسه نوره هم ډکه وه د پاتې کیسې اورېدلو ته لیواله وم ترې ومې پوښتل له دې وروسته بیا څه وشول پاتې کیسه یې راته وکړه تور سره راته وویل نور به درته څه ووایم بس د جمشید خیبر او ایمل له مړینې راوروسته مې خواښې هم مړه شوه اول خو یوازې زه بدبخته وم چې څوک مې نه وه ورونو مې پوښتنه نه کوله اوس مې یوه لور مینه او بله د جمشید خور وږی راتر غاړې دي د سهار په خیر ټولولو پسې له کوره وځم او ماښام ناوخته کور ته ځم په سلګو سلګو یې له خولې دا ټپه راووتله که غم له غمه شرمېدلی په ما به نه راتلل جوړه جوړه غمونه تور سرې کیسه هم دومره وکړه له ما مور نه رخصت واخیست د خپلو بې سرنوشته ماشومانو په لور کور ته روانه شوه چې اوس به دروازې ته وږې ناست او وږې سترګې نیولې وي دا ناول پای
دا وه د اورونو خور د ناول وروستۍ برخه. هیله ده چې له دغه ناول له هرې برخې تاسو په ځانګړي ډول خوند اخیستی وي. تر هغې چې ستاسو درنه چوپړ ته راځو په پاک رب مو سپارو. بې مینې بې جانانه مه شئ. ښه وختونه.